موږ نه دی شروع کړی، دا دغه بنسټ شروع کړی چې دا مسجد اغزي وو او په هر اختر او هره جمعه او هر شپږ میاشتو کې به د دې ویډیو نشرو له چې او خلکو په دغه رحم وکړئ. ژوندی یم ځکه بخشش غواړم الله د دغه بنسټ ته چې په دې منطقه کې د خیر کارونه د یتیمانو غریبو کونډو لاسنیوی شروع کړی، یو په سله اجر ورکړه ورته. قاري صاحب زما ورور دی خو په دې کې د ورورۍ مسله نشته. موږ وایو خاصتا د الله د رضا دپاره څومره چې زر توان کږي باید د دې چت غم وخوري. که یو اندازه په خپله د بل تجار نه د بل نه خپل هم غریب نه دی چې موږ وایو چېرې سړی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خداوند فضل او مهرباني ده چې نن د دې بالا د خیره بنسټ د بنیادګزارانو چې د دې ولس لپاره ډېر لوی عظیم خدمتونه په مخ بیولي، لکه د هغې نه اوبه چې دا یو لوی نعمت دی په نعمتونو کې، او د هغه نعمت یو غټه حصه دلته په دغه مسجد کې چې عیدګاه ده اول دې ته را رسېدلی ده. انشاءالله هغه د خپل ولس لپاره کړي، ولسونه هم شریک دي او د درې واړو قومونو خاصتا د درې واړو قومونو د استفادې دپاره دې عیدګاه ته را رسولي. الله د خیر او اجر عظیم ورته نصیب کړي. د دې نه علاوه هم دوی ډېر زیات کارونه کړي او دغه اوس چې په کوم خدمت کې دي موږ او قاري صاحب او دا ټول مسلمانان او عزیزان یې راګیر کړي، دا خاصتا د دې دپاره چې د الله کورونه په آباد کړي، نه د خپلو کورو دپاره نه د خپلو اولادو دپاره. زما خاصتا یو عرض دی چې تاسو وینئ چې 4.5 متره فرش دلته اچول شوی او د دې نه 12 متره شاته پاتې دی. په دغه 12 متره فرش کې الله به دام وکړه، الله به چتم پټ کړه. موږ د قاري صاحب دعوت چې دلته کړی دغه دیوالونه هم چې ټیټو جګ پرېښي د دې په خاطر چې امید په الله دی یا اوس او یا لږ وروسته یا په کال کې خو خدای به دام وکړه چې د هرې طرفه نه وي. موږ خو ټولو مسلمانانو ورونو بالخصوص عزیزانو ته غږ دی چې او عزیزانو دا مسجد د ټولو شریک دی، دا د چا شخصي کور نه دی، دا د چا شخصي ملکیت نه دی. که ما کړی که زما ورور کړی که بل مسلمان کړی که بل مسلمان کړی، په دې کې د چا احسان نشته. د الله په کور د چا احسان نشته. وخت چې د الله په کور احسان نه وي، راځئ سرمایدارانو که د چا یو بوري سیمټ هم په وس کې دلته یې راوړئ ذخیره کړئ، او که د چا 1,000 لکه روپۍ په وس کې، دا معنی نه ده چې فلاني شروع کړی ته وره ده ته یې پرېږدم چې دی څه شی پکا. موږ نه دی شروع کړی، دا دغه بنسټ شروع کړی چې دا مسجد اغزي وو او په هر اختر او هره جمعه او هر شپږ میاشتو کې به د دې ویډیو نشرو له چې او خلکو په دغه رحم وکړئ. ژوندی یم ځکه دا اوس هم موږ عزیزانو ته غږ کړو چې دغه پاتې 12 متره فرش او دغه 14 متره په تقریبا راځي دغه چت، دا کم مصارف هم نه دي. دا تقریبا که سړی محاسبه که په ډېرو پیسو کېږي، خو د پیسهدار سړي سره که زړه د دې وي چې د الله د رضا دپاره یې کړم، دا هېڅ شی نه دی. او که چېرته د خپلو پیسو شمار ته یې وکاته نو دا ډېر لوی شی دی، دروند بار دی. دروند بار نور سړی نه شي وړی، نو چې وزن یې 50 کیلو بار ورته 1000 کیلو بار کړي بیا ژاړي که نه. نو موږ داسې یو چې اول قاري صاحب زما ورور دی خو په دې کې د ورورۍ مسله نشته. موږ وایو خاصتا د الله د رضا دپاره څومره چې زر توان کږي باید د دې چت غم وخوري. که یو اندازه په خپله د بل تجار نه د بل نه خپل هم غریب نه دی چې موږ وایو چېرې سړی وایي چې نو په دې خاطر وایو دغه ځای دی. په دې کې د یو موټر د سړک دپاره په ترکوی ځای جوړول دي، شاته بل فرش دی. په دې نه لاندې یو ساحه ده چې هغه هم موږ 14 کې په نظر کې نیولې چې انشاءالله د مدارسو دپاره د مکتب دپاره به په دغه شکل ځای جوړو. مسجد به په سر باندې مخکې ځي او لاندې به آبادي د مدارسو دپاره د خیره کوو. دغه مدرسه چې د هسکې مینې مدرسه ده په ډېر کم 3 اتاقه کې رئیساره ده. غواړو چې د دې دپاره 20 اتاقه جوړ کړو، دارالعلوم شي، د هغې نه په جګه سطحه شي، ځکه زموږ د وطن ښایست دی. دلته د زنانو مدرسې دي، الله د نورم خیر و برکت پکې واچوي. په خلکو غږ کوو، لاندې فرش نشته، په سر باندې پټونکی نشته، په ټولو غږ کوو. یوازې مسجد نه چې د الله د رضا دپاره دې وطن ته مخه کړه او د دې وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. زه نور څه ویل نه غواړم.
که په خبرو کې کمه زیاته رانه شوي بخشش غواړم الله د دغه بنسټ ته چې په دې منطقه کې د خیر کارونه د یتیمانو غریبو کونډو لاسنیوی شروع کړی یو په سله اجر ورکړه ورته او د دوی د هسکې مینې مشکلاتو د حل دپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.